نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. مجید بازار ته تللی و او مجیب ته نوې جامې راوړې وې. مینه حیرانه وه چې ولې پلار دا له نظره غورځولې. مور یې هغه دلاسا کړه او ورته یې وویل چې له پلار سره یې دومره پیسې نه وې. له بلې خوا جانداد له هدیرې نه راستنېږي او له سمندر سره مخامخ کېږي. جانداده و جانداد استاده سوای سمندر استاده تعامل ته یو شی به ودرېږه چې کار مې دی در سره. په قراره راځه ولاړ یم. تادي مه کوه چې اوس چېرته ونه لوېږي. پام مې دی نه به لوېږم. ستړی مې شي جانداده ښه یې؟ ته ستړی به شې سمندر استاده. شکر دی زه ښه یم. ته څنګه یې؟ د الله فضل دی خیر و خیرات دی. کوم څه دې راته ویل که څنګه؟ نه کوم خاص څه مې نه ویل. لرې مې ولیدې ما ویل چې یو ځل دې پوښتنه وکړم. دا ډېر وخت مې نه وي لیدلی نو ځکه خو مې غږ در باندې وکړ. خدای دې خیر درکړي. رښتیا داسې خپه غوندې راته ښکارې جانداده. کوم څه خو به نه وي شوي؟ نه نه نوره خیراتي ده. داسې مې لږ چورت خراب دی. ولې؟ خدای دې نه کړي چورت دې څه ته خراب دی؟ هدیرې ته تللی وم. همدا اوس مې د خدای بخلي ورور زلمي د قبر له سر نه راغلم. هر ځل چې ورځم ځواني مې سترګو ته درېږي او دا مې ډېر غمجنوي. خدای بخیلي ته دې الله جنت فردوس په نصیب کړي. آمین. دا دی له مرګه یې ډېر وخت کېږي خو که عرضه کوم له زړه نه مې نه وځي. رښتیا یې ویلي چې غم نه زړېږي. خو ګوره جانداده څه چې د خدای له لوري مقرر وي په هغې باندې باید بنده صبر وکړي. د الله پاک امر مې په سر سترګو منلی دی خو کله کله یې پخواني یادونه سړی نه پرېږدي او بې صبرۍ ته مې اړ کوي. زړه دې صبر که جانداده. که زما منې هدیرې ته د ورتګ پر ځای دی ورور ته یوه د خیر دعا وکړه چې الله یې قبر ورته ښایسته کړي او دا ډېر غم هم ښه نه وي. زړه دې خفه کېږي او د زړه خفګان د بني ادم سرات ناروغۍ ته رسوي. ته ښه وایې سمندر استاده. خو کله کله مې چې زړه ډېر په تنګ شي نو قبر ته یې ورځم چې دعا ورته وکړم. یاره ته هم ګرم نه یې. رښتیا هم د ځوان ورور د مرګ غم سړی په ملا ماتوي. ورکوه یې سمندر استاده. اولادونو ته یې چې ګورم دی مې سترګو ته درېږي. منم یې در سره. ښه و دې نه ویل چې ورور دې ناروغه و که څه؟ نه روغ جوړ و. ته خو به خبر وې چې ماین پاک و. د ماین د رایستلو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ. ماین پې خلاص شوی و. ډېر مې زړه پرې بد شو. الله دې هغه دنیا ورته ښه کړي. امین. ماین پاکي د نورو کسانو د ژوند ژغورل دي خو د خپل سر په لاس کې نیول. په رښتیا چې همداسې ده. د مرګ هم له ماین پاکۍ و. ډېر مې زړه پرې بد شو. الله دې د زړه صبر درکړي جانداده. رښتیا ښځه او اولادونه یې چېرته دي؟ کډه خو یې په ولایت کې وه. اوس راغلی دی. همدلته په کلي کې له ما سره دي. یاره جانداده د یتیمانو پالنه ډېر اجر لري. هر څومره چې کوی شې ښه چلند ورسره کوه ځکه هغوی دې د ورور امانت دي. نن به یې معلومه کړم چې مجیب رښتیا راته وایي که دروغ. صبر چې مور ته مې زنګ ووهم هم به مې د مور احوال واخلم او هم به د مجیب پوښتنه ترې وکړم چې د دوی کره تللی او که نه. دا دی ښه شو زنګ یې تېر کړ. هلو څوک یې؟ مورې زه یم شازیه. څنګه یې ښه یې؟ شازیې لورې غږ نه مې جار شم. څنګه یې؟ کور کې خیراتي ده؟ بچیان دې ټول ښه دي؟ د الله پاک فضل دی ټول ښه یو. ستا څه حال دی؟ جمال لالا محبوبه ورېره مې ښه ده؟ او شکر ټول ښه دي. شکر چې له ښو مو اورم.
خاله شي لورې څه نوي زړې دي ستاسو خواته کراري ده رښتیا مورې ته خپله هم خوږمنه یې مجیب خو به په تانګه کړې نه یې څه دې وویل مجیب هو ویلې چې د ماما کره مې ځم ما ویل داسې نه چې ډېره شوخي وکړي او تا په عذابه کړي شاسې لورې مجیب خو موږ کره نه دی راغلی دا څه وایې مورې مجیب ستاسو کره نه دی درغلی نه مجیب دلته نه دی راغلی لورې نو چې د تاسو کره نه دی درغلی چیرته به تللی وي زه نو څه پوه شوم لورې ولې تا ته یې څه وویل چې چېرته ځمه له کوره خو د ماما د کور په بانه وتلی چې د ماما دوی کره مې ځم نه دلته نه دی راغلی له دې هلک سره څه وکم دا یې لا بله خوشحالي چې دروغ ویل راته شروع کړي دي که همداسې کارونه وکړي دا هلک خو به زما د زړه وینې راوچې کړي زړه وینې د مور سره خوره پوښتنه پسې وکړه چې چېرته ځي مورې یوه ورځ خو نه ده ما به نو هره ورځ چیرې چادري پسې په سر کړې وي او کور په کور به پسې ګرځم چې صبر مجیب چیرته ځي او لا چې څوک لویوي دا هر څه به ورته ګالي ته که نشې تللی نو مجید کولی شي پوښتنه یې وکړي که نه ته سمه خبره کوې هغه ته هم په ویلو زما خوله ستړې شوه دا ستا او د مجید دواړو فرض دی چې د خپل اولاد نه ځان خبر کوي چې چېرته ځي چا سره ګرځي داسې مه پرېږدئ چې سر درنه مانخلي وجلئ همداسې کوو مورې د همدې لپاره خو مې اوس تا ته زنګ وکړ چې پوښتنه یې وکړم خو اوس ما ته هم دروغ وایي زما واوره وجلئ همدا یې سره وخت دی مجید ورته پوه کړه چې د ملګرو نه یې پوښتنه وکړي او دا معلومه کړي چې دا هلک د ماما کور په بانه چېرته ځي هېڅ نه پوهېږم مورې حیرانه یم چې څه ورسره وکم په مجیب مې خبره هېڅ تاثیر نه کوي یوازې له پلاره یې ډارېږي خو له ما ویره نه لري او دا ځل چې کور ته راغی پلار یې پرې خبره کړه همداسې کوم دا ځل یې داسې نه پرېږدم هی خدایه چې اوس به مجیب چېرته تللی نه پوهېږم خدای خبر چې چیرته به وي له ډېرې اندېښنې مې زړه بې حاله دی ته ډېر زړه ورته مه خوره خدای دې مجیب ته د نیکۍ هدایت وکړي رښتیا کله چې کور ته راغې ما ته زنګ ووهه ځه نو اوس قطع کړه حتما ما ته احوال راکړي سمه ده اوس ټلیفون بندوم چې بیا راغی احوال درکوم کاش چې له زلمي سره خدای سه یو ځای اخیستی وای او دومره درد مې نه لیدلی داسې خبرې مه کوه شفیقې خورې خدای به درنه ناراضه شي د زړه له درده یې وای فاطمې زه به اوس له دې بچیانو سره څه تورې خاورې په سر بادوم که خدای ورسره یو ځای مرګ راکړی وای دا دومره غم به نه وای ځان دې په ژړا مړ که خدای ته صبر وکړه د هغه به همدا رضا وه فاطمه رښتیا وایي خورې زلمی د خدای وبخي اوس د هغه مسؤلیتونه هم ستا په غاړه دي او په ژړا وایي د مړي اروا ناکراره کېږي نو ته اوس د زلمي اروا مه ناکراره کوه زما بچیانو ته به اوس هغه مینه څوک ورکوي چې پلار به یې ورکوله که هره ورځ به نه وه نو یوه ورځ وروسته به یې خامخا له هر یو سره په ټلیفون کې خبرې کولې زلمي ته دې الله جنتونه ورکړي هیڅ چاته یې بده خاطره نه ده پرېښې تل به یې زنګ واهه او زموږ ټولو پوښتنه به یې کوله ټول عمر د خلکو د ژوند ژغورلو لپاره ماین پاکي کې کار کاوه هغه دنیا دې ورته الله جل جلاله ښایسته کړي دعا به ورته کوو نور څه خو مو په وس نشته خدایه ته مې درد کم که زلمی خو دې رانه واخیست بچي مې مه خواره دې ته خو به بیخي اندېښنه نه کوې چې بچي به دې خوار شي دښمنان دې خوار شي جانداد به ورته لکه د زرغونې او امید غوندې مینه ورکوي بچیانو ته د اول خدای جانداد ژوندی لره او بیا یې غفار ماما هم شته چې هره خاطره یې رایادېږي زړه مې ورپسې څړیکې کوي زه به دې زلمي کوم ښه هېر کړم شفیقې خورې نور د زړه غټ که په اوښکو او ژړا زلمی نه راژوندی کېږي او هسې د له ځان سره اولادونه هم دردوي نو څنګه وکم د زړه له درده ژاړم خورې زړه مې سوری شوی ګل مکۍ رښتیا وایي خورې د اولادونو دپاره د درد په زړه تېر که
کاش چې په وس مې وای. مونږ پوهیږو چې د دې درد هېرول به درته سخت وي، خو اوس چاره نشته. د اولادونو د خوښۍ او ژوند لپاره دې زړه غټ که. اوس خدای راوستې. زه هم درته همدا وایم. بچي دې چې ستا اوښکې او درد ګوري نو هغوی خواران هم در سره ځورېږي. ویل چې دا ځل درځم نو ټولو ته له ځان سره جامې دروړم. بچي مې د هغه راتګ ته انتظار او هغه که په ژړا د تقدیر پرېکړه بدلېدی نو موږ به هم در سره ژړا بیرته شروع کړو. د خدای په پرېکړو بنده ته صبر پکار دی. له دې نه وروسته د الله جل جلاله د غم او درد دروازې پر موږ بندې کړي. امین. او خدای دې موږ ته په دې درد صبر او زلمي ته جنتونه ورکړي. قمبرګله زویه، مزې خو تا وکړي. یوه پښه دې په بله اړولې او چایونه ورته څکې. ستړی مه شې پلاره، په خیر راغلې. راځه کښېنه چې تا ته هم پیاله ډکه کړم. په مرګ مړ شوم چې دا چای ورته وڅښمه نو دمه به مې جوړه شي. مور مې ښه لاچیدار چای دم کړی. واخله پلاره، امیدي ته به ورغکم چې له ګوړ هم درته راوړي. راکه راته خیر اوسې، د ګوړې تېر شه. همداسې تریخ به یې وڅښم چې دا تنده مې ماته شي. لکه چې د ولسوالۍ بازار ته تللی وې پلاره چې داسې ستړی شوی. د ولسوالۍ بازار ته نه وم تللی وم، پټي مې اوبه کړل. نن خو زموږ د اوبو وار نه و که نه؟ نه بچو، داسې نه ده. اوبه مو په وار وې او فصل هم تږی و. دستي خو مې تر بسه پورې اوبه که. کاش ما ته دې ویلی وې چې در سره ځم تللی وې پلاره. په ځان ته خو اوبه خوار اسانه نه دی. تا ته په دې لاس کار چېرته ښه دی زویه؟ لاس مې شکر دی اوس ښه شوی دی پلاره، لکه د مخکې غوندې درد نه کوي. شکر چې ښه شوی دی، خو تازه جوړ شوی. درانه کارونه درته ښه نه دي. تر اوسه خو مې پې دروند څه چې سپک کار هم نه دی کړی، خو نور ورته نه ګورم پلاره. زړه مې غواړي چې هر یو کار ته لاس ورتېر کړم. نه نه، یو څه موده نور هم صبر وکړه چې ښه سم جوړ شوی نه وي. تر هغې ورسره ډېر پام کوه زویه. خدای مکه زور پې ور نه شي او درته ونه خوږېږي. سمه ده، همداسې به وکړم. ستا خبره تر یو وخته به ورسره پام کوم. رښتیا دې ورځې کې خو به د ولسوالۍ بازار ته نه یې تللی؟ لاس مې چې مات شوی پلاره، بیخي له کور او کلي نه یم وتلی. ته خو لا د ولسوالۍ بازار ښی. رښتیا خیر خو به و، د ولسوالۍ بازار کې خو به دې څه کار نه و. خیر و. ما ویل چې له پردل سره د هغه د پیسو کیسه څنګه شوه؟ دا ډېر وخت مې پوښتنه نه ده کړې. پوښتنه یې ضرور ده بچو. که همداسې سړی پرېږدي نو زه یم پردل به پې بیخي منکر شي. منکرېدی خو بیخي نه شي. هر څنګه چې کېږي پیسې به مې بېرته ترې اخلم. په ما یې دا نوم ښه نه لګي. ټول عمر یې په چل او دوکو تېر شو، باور پې نه دی پکار. هر څومره ژر چې کېږي پیسې دې ترې راوباسه، دا به دې توره کړي. بېغمه اوسه پلاره، چې د چالاکۍ ښکارونه مو شي زما پیسې نه شي خوړلی. بس ما درته وویل چې نوره ورسره دا خبره خلاصه که. سمه ده، اوس مې لاس جوړ شوی په خیر. که سبا شو که بل سبا شو د ولسوالۍ بازار ته ځم. هم به راته ډاکټر د لاس نه دا ګچو پټۍ لرې کي او هم به له پردل سره حساب خلاص کړم. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. جانداد له هدیرې نه راستون شوی و چې سمندر خټګرې په مخه ورغی. هغه سمندر ته وویل چې ورور یې زلمی د مین پاکۍ دنده درلوده او د کار په ترڅ کې یې ژوند له لاسه ورکړ. له بلې خوا د قمبرګل زړه پر دل ته ډک دی. دا چې ولې په ډرامه کې یې اورو. سلام علیکم پردل، ستړی مشې؟ وعلیکم سلام قمبرګله، ته ستړی مشې؟ په خیر راغلی. خیر ویسې. راځه دلته کښېنه صاحب مهربان.
داسې سرګردانه معلومیږي. هغه له فتح خان سره مو جنجال څنګه شو؟ هغه جنجال ختم شو. فتح خان مو زندان ته ولګي چې لږ اصلاح شي. هر څوک چې زموږ حق خوري یو ځل به خامخا زندان ته ځي. همدا خو در سره منم قمبرګله مهربانه. اکبر ډېر تکړه سړی دی. یو وار چې کوم کار ته ملا وتړي دی په نیمایي کې نه پرېږدي، خامخا یې سر ته رسوي. اوس له فتح خان سره مو کیسه ختمه شوه، تا ته راغلی چې هغه پیسې مې بېرته راکړي. کومې پیسې صاحب مهربانه؟ هغه ستا په ضمانت چې مې قاچاقبر ته ورکړې وي، هغه له کوره مې چې سره زر درته راوړل. قمبرګله مهربانه، زه خو پیسې نه لرم، ډېر پورونه را باندې دي. وایم تر غاړې په پورونو کې ډوب یم. که تر غاړې په پورونو کې ډوبې که تر خولې، زه در باندې کار نه لرم، خو خپلې پیسې مې خامخا غواړم. نو چې نه وي درته له کومه کم صاحب مهربانه راته یې پیدا که. اول چې د داسې بې فکره کارونه کول، اوس یې نه پورم پرې که. خبره دا ده چې زه په خپل هم تېروتی وم، پیسې خو قاچاقبر وړي دي. ها دا پاڼه وینې؟ سم په خلاصو سترګو ورته وګوره. وینم خو ویلی نه شم، زه خو بېسواده یم قمبرګله مهربانه. دې په خپله راته ولوله چې څه شی پکې لیکلي دي. دا عریضه ده، عریضه. ستا ټول کارونه او درغلۍ مې پکې لیکلي دي. په تا مې عریضه کړې ده. څه شی عریضه؟ که مې پیسې رانه کړي، ولسوالۍ ته ځم او لاس تړلی به د له دوکانه بوځي. ګوره صاحب مهربانه، مونږ او تاسو خو سره شناخته خلک یو، یو بل له ډېر وخت راهیسې پېژنو. په دومره شناخت کې خو څوک په چا عریضه نه کوي. او په دومره شناخت کې څوک چاته داسې دوکه هم نه ورکوي لکه تا چې راکړه. وایم عریضه را باندې مه کوه، خیر دی. په یو شرط، ته مې پیسې راکړې، بیا نه در باندې کوم. نو ما خو درته وویل چې اوس پیسې نه لرم، ټولې خو همدا اوس نشم درکولی. لږ مراد مې وکړه قمبرګله مهربانه. نو ته وخت به یې راکوې؟ په څو ورځو کې به لږ لږ در کوم، ورو ورو به دې پور در خلاص کړم. سمه ده، خو ناغېړي به نه کوې. که دې وکړه نو په خپله پوهېږې چې څه به کېږي. نه کوم، خو اوس دا عریضه ما ته راکړه. نه نه یې در کوم، دا به له ما سره ایښې وي. هر وخت چې دې پور راکړه بیا یې څیروم. زما زینب داسې خوشحاله ده، داسې ښې لوبې کوي. خدای پاک دې ستا سیوری د اولاد له سره نه کموي. امین امین. دا دوام کوه چې ستا سیوری دې هم د زینب له سره نه کموي، ځکه چې ته یې مور یې. ته ښه وایې، خو پلار بیا د اولاد د ساتنې لپاره د اوسپنې کلا وي. د جانداد کره تللې وې؟ شفیقه دې ولیده که نه؟ هو تللی وم. نو څه حال و؟ شفیقه څنګه وه؟ خورایونه مې څنګه وه؟ خورایونه دې ښه وو، هغوی خو ماشومان دي، په ډېر څه نه پوهېږي. شفیقه خو به ډېره غمجنه نه وه، مطلب ډېر ویر خو به یې نه کاوه. ویر به ولې نه کوي، ډېره خواره او زبېښلې وه، په مخ کې د اوښکو لارې معلومېدې. څوک و؟ د مېړه د مرګې ډېرې ورځې ووتې، خو اوس هم هره ورځ پسې ژاړي او خفه وي. ولې به نه پسې ژاړي؟ حق دی چې پسې وژاړي. د چا چې د ژوند ملګری تر تورو خاورو لاندې شي، خود به ژاړي. خو د دې خاوند په ځواني کې مړ شو. شفیقه هم لا ځوانه ده، خوارکۍ په ځواني کې کونډه شوه. او ځوانه خو ده، تر اوسه خو لا په ما هم ډېر عمر نه دی تېر شوی، دا خو به خود ځوانه وي. ډېره ځوانه ده بېچارهګۍ. څوک زمونږ خو نور هېڅ هم په وس کې نشته، بس د شفیقې خور به مې په قسمت کې همدا لیکل شوي. هو غفاره، د قسمت خبرې خو څوک نشي بدلولی. همداسې ده، که هر چا خپل قسمت په خپل لاس جوړولی شوی، دا غمونه به نه وه. له ډېرې ژړا او اندېښنې تکه زیړه اوښتې ده، د خوارکۍ د مخه ډوکې راوتلي وو. غم غرونه اوبه کوي، انسان څه ده چې طاقت به یې لري. همداسې ده غفاره، تر اوسه مې دا خبره یوازې د خلکو له خولې اورېدلې وه، خو اوس مې په خپلو سترګو ولیده. غم سړی ډېر خرابوي. خیالي ګره ځواني له خاورو سره خاورې شوه، کاشکې داسې زر نه وای کونډه شوې.
ما درته وویل چې د تقدیر پرېکړه د انسانانو په لاس کې نه ده. رښتیا ده. بس دعا ورته کوه، دعا خو له هر لمانځه نه وروسته ورته کوم چې خدای پاک دې صبر ورکړي له ټولو غمجنو سره. امین. زما په دې ډېر زړه ورته بد دی چې اولادونه یې واړه دي. که هغوی لوی وی بیا یې غم سپکېده. شفیقم په همدې خاطر ډېره ځورېږي. له یوې خوا کونډه شوه، له بلې خوا کوچني اولادونه ورته پاتې شول. کاشکې د یو څو وخت لپاره له اولادونو سره یو ځای دلته راوستې وی، لږ به یې پام غلط شوی و. دا چې کنه ستړی مشي سمندر استاده. رحیم دادا ته له کومه شوې؟ ته ستړی مه شې. خیر اوسې ګواکې لکه چې په راتګ مې خفه شوې که څه؟ نه ولې به خفه کېږم، سړی د اشنا په لیدو خوشحاله کېږي. دا ده چې که نو بیا خو د کور ودان سمندر استاده. ګواکې ما ویل ته به دا ګلماله لږه ودرې چې یو دوه خبرې در سره لرم. سمه ده، دا یې پرېښې. راځه دلته به کښېنو، ته به دې خبرې وکړې او زه به لږه دمه وکړم. دا ده چې که نو وایم بیخي دې سمه خبره وکړه. ښه نو اوس وایه چې څه دې راته ویل؟ دا ده چې که نو خبره مې دا کوله سمندر استاده چې ما او ناظر په شریکه د دکان جوړولو ته ملا تړلې ده. ښه لکه چې د سلمانۍ دکان جوړوي او ناظر دې له ځان سره ملګری کړی دی، همداسې ده؟ دا ده چې که نه تر یو ځایه خو سم پوه شوی، خو د سلمانۍ دکان نه جوړوو. نو چې د سلمانۍ دکان نه جوړوئ بیا د څه شي دکان جوړوئ؟ دا ده چې که نو د خوراکي شیانو دکان جوړوو چې پاپړ، پاپک، کیک، بسکوټونه، وسکې، چڼې او نور د کور د ضرورت شیان پکې خرڅ کړو. ښه پوه شوم، خو خدای دې وکړي چې له ناظر سره دې دا شراکت دوامداره وي. ولې سمندر استاده ګواکې ته لکه چې په دې کې شک لرې؟ نه شک نه لرم، خو وایم داسې نه چې سبا ورځ مو دکان په نیمه پریښی وي او غږ مو سره پورته شوی وي. دا ده چې که نه خوله دې په خیال خلاصه که سمندر استاده ګواکې ته لکه چې خبر نه چې زه او ناظر له یو بل سره کلک انډیوالان یو، هغه مې ډېر پخوانی انډیوال دی. په همدې خاطر خو درته وایم که نه؟ نه دا ده چې که نو زړه دې ټول نیسه، دا ځل مو په کلکه اراده دا کار شروع کړی. چې داسې ده نو بیا خو ښه خبره ده او زما هم زړه در باندې ښه شو. ګواکې همداسې یې در بوله. ښه نو دا وایه چې څنګه د دکان د جوړولو فکر د سره پیدا شو؟ ناظر کې وښیې هغه خو ښه ده، له بېکارۍ نه به خلاص شي، خو ته خو کسبي سړی یې او د سر او ګیرې په جوړولو هم دومره څه ګټلی سي چې ګزاره دې پې وشي. های دا ده چې که نه هغه د پخوانو خلکو خبره ده چې وایي دوست ته حال وایه او دښمن ته لاپې. نو که رښتیا درته ویم سمندر استاده اوس د ځوانۍ هغه زور او قوت نه دی راپاتې، ګواکې دا کلي په کلي ګرځېدل راته ډېر سخت دي، نو ځکه خو مې د دې کار شروع ته زړه ښه کړ. ستا خبره هم سمه ده رحیم داده، د دوکاندارۍ کار بیا ښه دی، ځای پر ځای خو دی. دا ده چې که نو زه هم دا ویم، په کیسو کې را نازلي خبره هېره شوه چې درته یې وویم. ښه نو ته به کله د دوکان جوړولو ته راشي؟ یاره چې درته دروغجن نه شم، اوس خو مې د دغې کور خټې نیولې دي چې څنګه دا خلاصې شوې بس نو که ژوند له خیره سره په سبا به یې ستاسو د دوکان جوړولو ته درشم. دا ده چې که نه سمندر استاده په دې خبره دې زما زړه ډېر ښه کړ، ګواکې ویم لږ چابک شه چې بیا له خیره سره زر وزګار شي. ته نو ورنه خلاص یې رحیم داده. زما بخت همداسې سپېره دی، زه به د اولادونه بغیر له تا نه څنګه رالویوم؟ ورېندارې څه شوي دي؟ ولې ژاړې؟ کوم څه نه دي شوي، هسې مې زړه راډک شو. چې کوم څه نه دي شوي نو بیا ژاړې څه ته؟ د زلمې د مرګ غم مې ژړوي.
زلمی ځواني مرګ ورور خو مې زه په زړه سوری کړی یم، خو ته ژاړه مه، اوس یې له مرګ ډېر وخت وتلی. دا دومره وخت دی چې وژړل، کوم څه دې لاس ته درغلل؟ کوم څه مې لاس ته نه دي راغلي، خو لږ تر لږه به مې دا ډک زړه را سپک شي. چې څومره ځان ځوروي دا زلمي ته کومه ګټه نه رسوي. یوازې ورته دعا کوه. په ویر او ژړا هېڅ هم د سړي لاس ته نه ورځي. ستا خبره سمه ده، خو کاشکې مې دا زړه را صبرېدی. مجبور یو چې صبر یې کړو، بله چاره نه لرو. زلمی یوازې ستا خاوند نه، زما ورور و. په مرګ یې له بل هر چا نه زیات زما زړه دردېدلی. هر کله چې را په زړه شي له زړه مې وینې څاڅي، خو چاره څه ده؟ ګوره شفیقې، درته وایم چې بې صبري مه کوه. د زلمي به په دې دنیا کې همدومره نصیب و. له بې صبرۍ مې د خدای وساتي، خو زه یې غمونو ته تنها پرېښودم. دا اولادونه به مې په یوازې ځان څنګه رالویوم؟ دا خبرې مه کوه. که هغه ستا اولادونه دي، زما ورېرونه دي. له خپلو اولادونو راته کم نه ښکاري. دا چورت ونه وهې چې ته به تنها یې. پوه شوې؟ اندېښنه به ولې نه کوم؟ کاشکې ځوانان وی، خو ټول واړه دي. دې وړو وړو خبرو ته هېڅ اندېښنه مه کوه. خدای چې خولې را کړي، روزي رسان هم خدای پاک دی. دا نه وایم چې دوی به له لږې مړې شي. له لوږې هدیرې نه دي جوړې شوي. زه د راتلونکي غم اخیستی یم. زما ومنه او نور بې ځایه اندېښنې مه کوه. زما په څېر تره لري، داسې به یې په ځان پورې کلک ونیسم لکه خپل اولاد. له تا سره د خدای ښه وکړي، خو ستاسو خپل بچي دي، په یوه کور کې مو ګزاره سختېږي. او دا څنګه خبرې دي؟ مخکې له دې نه چې ولایت ته مو کډه لاړه شي، همدلته یو ځای نه اوسېدلو؟ اوسېدلو خو څه چې زړه تنګ نه وي، ځای نه تنګېږي. همدلته په ارامه زړه اوسه. هېڅکله به زموږ سترګې په تا او اولادونه دې درانې نه شي. د ځای د تنګوالي غم نه کوم، خو هغه وخت مې اولادونه نه وو، یوازې زه او زلمی وو. بیا زما دا شوخ اولادونه چې هر څومره ورته وایم قرار یې نه کیني. داسې خبرې کوي لکه چې زموږ کور بې وړو دی. واړه پرته له شوخۍ نه غټېږي. که بله خبره نه وي، دا خو هېڅ د اندېښنې خبره نه ده. نه، بله کومه خبره نشته. چې نشته ده، نو په ډاډه زړه همدلته اوسه، ځکه چې تا ورېرونه مې ما ته د ورور امانت یې، او تر څو چې زه ژوندی یم له تاسو نه به ساتنه کوم. ته هم نور نو اندېښنې له زړه نه لرې که او خفګان هم مه کوه. ته چې خفه یې، ماشومان هم خفه کېږي. نوی کور نوی ژوند د BBC رادیویي ډرامه. رحیمداد په سمندر خټګر پسې ورغلی و. ورته یې وویل چې دی او ناظر په ګډه کلي کې یو دکان جوړوي او سمندر دې ورته د خټو کار ترسره کړي. سمندر وخندل او د دوی د شریک دکان د دوام هیله یې وکړه. اوس به په ډرامه کې واورو چې جانداد او ثمرګل په څه شي سره بحث کوي. جانداد استاذه، زه او ته خو کار کې ډوب یو. وخت خو دې پام دی چې څو بجې دي؟ او پام مې دی، خیر خو به و. ما ویل چې نور به ځو که نه، ناوخته دی. زه خو چې د دې جوړې کار خلاص نه کم، تر هغې به ناست یم. ښه نو ته د دې جوړې کار خلاصوه، که اجازه دې وي زه به درنه لاړ شم. بس ته تللی شي، په خیر لاړ شي. مخکې به دې غږ کړی وی لکه چې په تا مې ناوخته کړ. کومه خبره نه ده، ډېر نه دی ناوخته شوی. هو رښتیا، خو شو چې را یاد شو. یو کار به ونه کړي ثمرګله. د څه شي کار؟ زمونږ کور ته در سره ترکاري او غوړي یوسه. خور دې راته سهار په کلکه یاده کړې وه. سمه ده جانداد استاذه، که کوم بل شی په کار وي نو هغه هم راته ووایه چې له ځان سره یوسم. بس دا به غټ کار وکړي.
زما خو نور اسیم وختي کور ته تګ نشته. دا د ترکارۍ ستړې به ستا په غاړه شي. دا پیسې سره واخله. رایکا جانداد استاده، زه دې په مطلب ورسېدم. د ورور خدای بخلي کور دې تا ته په غاړه شو. اوس نو مجبور یې چې د 2 کورونو د لګښت پوره کولو ته کار وکړي. بس الله پاک دې وس راکړي چې دا مسؤلیت پوره کم او پاتې پکې رانه شم. تو خو ټولو خلکو ته معلوم یې جانداد استاده چې څومره خواري کاخ انسان یې. ان شاء الله چې پاتې به نه راځي او دا مسؤلیت به له هر چا ښه پوره کړي. خدای مهربان دی. بېشکه چې خدای مهربان دی او زم له خدای جل جلاله نه همدا سوال کوم چې د دې مسؤلیت د پوره کولو وس او حوصله راکړي. دا ستړی به دې دایمي نه زړه دې ورته مه خوره. دا خبره دې څنګه وکړه او له دې خبرې نه دې مطلب څه ثمرګله؟ مطلب مې دا و چې کېدای شي ورېندار دې تا کره له څه وخت تېرولو وروسته سره له بچیانو خپلې پلارګنۍ کره لاړه شي او ته یې له مسؤلیت نه خلاص شي. له تا مې د داسې خبرې تمه نه وه. رښتیا چې عقل دې لا خام دی. ما خو کومه بده خبره نه ده کړې استاذه چې ته پرې داسې غوسه شوې او بده در باندې ولګېده. زه تا ته دومره بېغیرته ښکارم چې د ورور د اولادونو او ناموز له بوج نه به ځان خلاصوم او پرېږدم به یې چې پلارګنۍ کره اوسېدو ته لاړ شي. خدای دې نه کړي استاذه. نو څنګه کوې؟ ټول عمر خو به یې تا ته هم ساتل سخت وي که نه؟ روزي خدای رسوي چې موږ څه خورو هغوی به هم را سره خوري او همدا ما کره به اوسي. بل یو ځای ته م اجازه نه ورکوم چې لاړ شي. مجیبه لوبه دې پرېږده، دې خوا ته را وګوره. مینې غږ مه کوه. اوس مې پرېږده چې زه لوبې کوم، بال به رانه وغورځوې. ته اوس لوبه لږ ساعت پرېږده او یو ځل زما جامې وګوره چې څنګه را سره ښکاري. ځه لاړه شه، که بال دې را باندې وغورځاوه نو بیا به در سره وګورم. خیر دی مجیبه، ته یو ځل را وګوره چې دې جامو کې څنګه ښکارم، بیا به در سره زه هم لوبه وکړم. اوهو بال مې دې له لاسه خطا که، خو ستا له لاسه څوک لوبې هم نشي کولی. ووایه څه دې ویل؟ د زما نوې جامې درته نه ښکاري؟ ما خو درته ویل که نه چې بې جامو به پاتې نه شم. نوې جامې کومې دي؟ دا ما چې اغوستي. اوس یې خوند وکړه، په دې کې خو بیخي لکه د بوډۍ ښځې غوندې ښکارې. اوف نو مجیبه ټوکې مه راباندې کوه، ژر راته ووایه چې څنګه ښکاري. ټوکې در سره نه کوم، هېڅ در سره ښه یې نه ښکاري. وسوځېدې ځکه د دې پر ځای چې مبارکي راکړې راپورې خاندې. مبارکي به مې درکړې وای، خو که دې جامې نه وې وای. د زړو جامو مبارکي خو څوک چاته نه ورکوي. نوې دي که نه؟ مور راته په خپل لاس همدا نن جوړې کړې، نوې نورې څنګه وي؟ هسې ځان ته زړه خوشحاله وې او ما سره سیالي کوې. ښه پوهېږې چې نوي نه دي. څنګه نوي نه دي؟ کوم ځای خراب دی؟ ها نوي هغه وي چې ما غوندې درته د ولسوالۍ بازار کې له دوکانه واخلي. دا خو درته مور مې کور کې جوړې کړي او ته ورته خوشحاله یې. بس ښه یې کړې چې کور کې راته جوړې کړې، د هر شي کې خبرې راوباسې. که یې رخ نه وای بیا به هم صحیح وای. دا خو درته مور له خپلو زړو جامو نه جوړې کړي. ښه ښایسته دي، زه ورته خوشحاله یم. ته خو کباړي یې ځکه زړو جامو ته خوشحاله یې. مجیبه رشخند مه وهه. مور ته وایم چې زما له زړو جامو نه هم تا ته جامې جوړې کړي. ستا هسې هم زړه شیان خوښېږي. صبر وکړه، اوس مور ته وایم چې در پسې راووځي او دا رشخند درته وښایي. ما خو در سره ټوکې کومې مینې، ته دومره ژر په ژړا کېږي. مورې مجیب زما په جامو خاندي او پیغور راکوي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مشې؟ شکر چې راغلی بچې. خیر اوسې مورې، ته ستړی مشې، پلاره ته هم ستړی مشې. خیر اوسې، ښه ده چې په خیر راغلی. ګنې نږدې وه چې مور دې له وارخطایۍ در پسې لیونی شي. ولې؟ چیرې وې زویه؟ ولې دومره ناوخته سوې؟ توره شپه ده. نن ځکه یو څه ناوخته شوه چې د جانداد استاد کور ته مې سودا وړه. ښه نو سودا لکه چې بیخي ډېره وه. جانداد استاد په خپله په دوکان کې پاتې شو. ما ته یې وویل چې یو څه سودا در سره واخله او زما کور ته یې ورسوه. نو دی ولې په دوکان کې پاتې سوه؟
ویل چې زه د شپې تر ناوخته پورې کار کوم او د خلکو جامې ګنډم. نو اوس خو د اختر شپې او ورځې هم نه دي چې دوی د شپې په دکان کې کار وکړي. پرېږده چې کار وکړي، کار هېڅ وخت تاوان نه لري. هغسې ځم نه وایم، زما مطلب دا دی چې خپل ځان هم حق پرې لري، لږ خوب دې هم وکړي. اوس خو مجبوره دی، د کور مصرف ډېر شوی، یو نه 2 کورونه ورته غاړي دي چې ډوډۍ ورته پیدا کړي. ښه ده چې کار وکړي. پلار مې رښتیا وایي مورې. نو اوس خو خلک دومره کالیم نه جوړوي چې د شپه او ورځ پرې لګیا وي. ما د جانداد استاد له خولې هم دا خبره واورېده چې اوس باید تر پخوا ډېر کار وکړي، د کور مصرف یې ډېر شوی. اوه بیچارهګی ګرم نه دی. زه خو ګمان نه کوم چې دا وړی دې سړی سي. د جانداد دکان ښه نه چلیږي. داسې راته ښکاري چې شفیقه او اولادونه به یو څه وخت وروسته بیرته ولایت ته د پلار کره ولیږي. روزي د خدای په لاس کې ده، څوک چې زحمت وکاږي ورکوي. هغسې خو زه هم نه وایم چې خدای به روزي ورنکړي. ما دا ویل چې دی هم خپله ښځه او اولاد لري، د خیاطۍ په پیسو دواړه کورونو ته ډوډۍ نسي پیدا کولی. نه داسې نه ده. ما مول هم دا فکر کوه چې جانداد به خپله ورېندار او ورېرونه ولایت ته ولېږي، خو داسې نه ده. جانداد دا اراده نه لري. نو څه وایي؟ هغه وایي چې ورېنداره مې د ورور ناموس ده او ورېرونه مې د ورور امانت، ولایت ته نه پرېږدم چې لاړ شي. نو که ولاړه نسي خدای به ورسره په عذاب سي. کله ته غومره وس لري چې ټوله وساتي؟ خدای به یې په ځان کې وس ویني. هغه وایي چې ورېندار او ورېرونه به مې ټول عمر له ما سره وي، زه یې ساتم. عجیبه ده، زه یې راغوښتی یم خو رحمداد تر اوسه لا نه دی راوتلی. خو داس ده چې ویده به وي که څنګه؟ ای سمندر استاده، تا ته دې ویل شي څه کوې چې زموږ دکان مخې ته ولاړ یې؟ نارې مه وهه و ناظره، ټول کلی به دې په چیغو را خبر شي. یا وار دلته نږدې راشه بیا وغږېږه. لرې دې له مخې څه خبره ده چې د خټګرۍ شان دې په بوجۍ کې اچولي او زما دکان ته په راډو راډو سترګو ګورې؟ تاسې دکان جوړوم که نه؟ د خیره سره چا اجازه درکړې ده چې دکان جوړ که؟ دا څه وایي و ناظره؟ پرون رحمداد راغلی و، ویلې چې دکان راته جوړ که. هغه خو ستا شریک دی. په رحمداد پسې مه ګرځه. تا ته دې ویل شي بوجۍ موجۍ دې واخله او له دې ځای ولاړ شه، یو بل ځای مزدوري وکړه. ولې زه خو اوس راغلی یم که نه؟ زما لومړی غلطي دا وه چې لرې دې له مخې بدبخته رحمداد مې را سره شریک کړ. په دکان کې دغه پیسې لګي او زما ډېرې دي. نو دا خو ستاسو د خپل منځ خبره ده. تا ته دې ویل شي له خیره سره بله غلطي مې دا وه چې رحمداد مې خپل سر ته پرېښی. هغه چې هر کار کوي باید له ما نه په ډېر احترام اجازه واخلي. ګوره ناظره، دا خبره بیا تاسې په خپل منځ کې سره فیصله کوي. باقي سمندر استاده ته خو بیا را رسېدلی یې. ښه ده تر ما مخته ناظر دلته راوتلی. دا ده چې که زه خو لږ ناوخته شوم. یاره رحمداده، زه خو دې هسې سرګردانه کړم. ولې؟ نه وینې چې ناظر مې مخې ته جک ولاړ دی، نه مې پرېږدي چې کار شروع کړم. خو دې نه پرېږدم له خیره سره. ولې ناظره ببر سره؟ دا ده چې که نو اعصاب خو به دې خراب شوي نه وي؟ اعصاب مې نه دي خراب شوي، خو تا ته دې ویل شي زه په دا ټول کلي کې تر ټولو تکړه خټګر یم. دا کار زه پخپله کوم پخپله. ګواکې له دې وروسته به د ځان صفت راته نه کړې. پرون مې د تکړه توب ولید، ویم خوله دې پټه ونیسه. رحمداده نامراده، په خندا به ځان نه خلاصوې. لرې دې له مخې ما او تا شریکان یو، هېڅ کار به هم زما له اجازې نه پرته نه کوې، پوه شوې او که نه؟ داسې ګډې وډې وې و ناظره، دا ده چې که نو کوم کار کې شونډک دې پس ونیسه، لږ سپین سپین غږېږه، په کنایو مې دې سر نه خلاصېږي. وایم رحمداد ګیه، کله دې چې سمندر د کار لپاره راغوښت باید اول دې له ما نه پوښتنه کړې وای. ګواکې دا خو دومره خبره نه ده، ما ویل چې کومه بله کیسه به وي. دومره خبره به یې ته نه بولې، خو زه یې بولم. تا ته دې ویل شي په دې دکان کې تر تا زما پیسې ډېرې دي، خبره به هم اول زما چلیږي، پوه شوې او که نه؟ سمه ده دا ده چې که نو دې خوشحاله.
له دې وروسته به ستا له مشورې پرته یو خلی هم په بل خلی نږدم خو اوس سمندر استاد پرېږده چې کار شروع کړي دغسې لرې دې له مخې د ناظرګل امر منه یاره دغه شراکت ته د خدای خیر پېښ کړي ډېر ګډ وډ راته ښکاري